امام علوسی رحمه المانی کی لکھی اول جلد 359 نمبر صفحہ دوی ویلی دا مسیح دا اللہ زوی دے علوسی اگر رحمه المانی کی لکھی وی وجہ دا چی اطلاق دا اب اللہ تعالیٰ مانے پا دے مخ کے شریعتوں کے شوے ہو پا دی مناسبت مانے شدیا ولنے سبب دی نبی اس تبدی کہ بعض جوحال اللہ پیدا شوا اگوی ویلے چھ مقصد پر ایک مقام کی معنی دا ولادت عقیدے دے ولر تقلیدنو دقشن کفرن بے پر ابن توب کی دو قول علماء لکلی لی یو قول دا چھ حقیقی ابن عاتبی لکلی جنا مجازی پختو کی دے تعبیر کی دے شی پنازولی بعد دے امام قرطبیم پخپل تفسیر کی لکلی دی آتم جل صلی اللہ سنبر صفحہ آیل تیسوئی وی نسوالات چی دی عیسیٰ بارکی وی چی داد اللہ بچے رئی دلتا کی مراد چو دوی ارادہ کڑوا بنووت النسل نسل بچی توبا دو حاکم دامانا کڑیمان تبریم دی وجہ نباز نسواراو بویلی چی مسیح الہ دے وجہ سر چی دا الہ بچے دے کنا ابن عاتم دامانا کڑی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی لکھی دی پا الجواب الصحیح کے لمن بدل دین المسیحا التا فرمائی چی مسیحا و مریم ویداد و خدایان دید اللہ نے سوا نور بے بدے کی متعدد تقسیمات دی یعقوبیہ نستوریہ ملکانیہ خپل جائے کہ انشاءاللہ میرے تحقیق رازی دی وجہ نشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بے لکھی دی اول جلد حجت اللہ و اتصل ایک نمبر صفحہ عقائد دی امت دی بعضی مشرکین و منافقان ام تشریح کری دی دویم باس سنم سمانا وطن سمانا ند سمانا نصب سمانا دو مقام ازان سریات ساتھی اول دی الفاظ معنی دویم سبب و باعث سو چھ عبادت دے بتانو دے خلق شروع کے نعوذ باللہ من ذالک امام راغب بریکلی مفردات کے 209 نمبر صفحہ سنم سمانا وی جثتن دیو جسرا چھ جوڑا کڑے و دسپینو زرو یہ دقا شان دقا العین و دلرگونا بس دوی برے بندگی کولا وی پدے بانے مونگا اللہ لزان نجدے کو جمل دے بے اسنام دویم قول باز علماء لکلے دے کل ما عبد من دون اللہ ہر آغا سوچ دا اللہ نرا پتے خالاق بندگی کی دے شی بس دا سلام ہر آغا شیچ سڑے دا اللہ را ذکر نہیں سے پہ غافل کی گی دویم قول باز علماء لکلے وطن سمانا وی حجارت کان تعبد تا اصل کی ہوتی گا وچرے بندگی کی دے شوا ند امام نصفی بے لکلی دی المخالف المساوی خود نفس الشریک مانا دا او انصاب دا کانی و عربو کی عادت دا وچرے بندگی بے کولا دے پنامو بانے با یوشے نصر کی نبی بے تقرب پدے بانے غیر اللہ لثابتا ہو چمنگ پدے اغل نشدی کی گو امام علوسی رحمه المانی کی بیرا مسئلہ ذکر کرے دا ومجل 15 نمبر صفحہ قرطبی پخپل تفسیر کی دا تحقیق کرے دور سمجل 5 نمبر صفحہ چھ دے سمانا ہو دے سمانا ہو دا دیو جنا شیخ عبدالقادر جیلانی الفتح الربانی کی وہی 9 نمبر صفحہ وی آراغ شیش پاغبان اعتماد کئیو دا قشان پاغی بانی ستا وسوق دے دا ستا سنم دے آغا چا ارچوک ولی نہیں پا ارجے کی ولی نہیں دیو جنا مجالس الابرار کم دا خبر ذکر کرے شوی دا صفحہ 21 نمبر صفحہ
څه ویلي دي وی هغه څوک چې د الله نه سوا د هغې بندګي وکړي شي که بوټه دی که هغه دقه شان تیږه ده قبر دی اصل کې واجب ده په مسلمانانو چې اثرات دی ختم کی وی نړۍ لري کی امام رازی کبیر کې ملي کړي دویم جلد 112 نمبر صفحه اصل کې د نیت معنی کړی ده لکه څنګه چې امام نصفی کړی دا چې المخالف المساوی نو دوی خپل معبودان د الله سره مساوی نه ګڼل نه شریک معناو کتا متوسط او برا ابن قیم په اغاثة الاحفان دیم جلد 225 کې دویم باز ځان سره یاد ساتئ باعث او سبب څه شو چې دې بوتانو بندګي شروع کړه ولی شروع کړه دا دا قاعده ځان سره یاد ساتئ مشرکین چې په هر زمانه کې هغوی خود یې دې کاڼې بندګي نه کوي چې دا مې نه سو کاڼې دی یا قبر دی بت دی و الا که داسې وی نو په کار دا چې دا څومره غرونه دي 40 غنټې دی پراته وي نه بلکې په دې مناسبت دی بندګي کوي چې اصل کې دا صورتونه دي پرې باندې هغه صورتونه دي خپلو معبودانو برابر کی لکه شیخ الاسلام ابن قیم به لیکلي په اغاثة الاحفان دویم جلد 200 نمبر صفحه وی اصل کې د دې معبود شو یو غایب پتی جوړ کې دا په شکل باندې لکه تذکرہ دی باندې تصویر لګېدلې مقصود به ذات دغه تصویر نه دی بلکې دا تصویر دلالت کوي په یو چا باندې چې هغه شخص دی شاه ولی الله حجت الله اول جلد 6 نمبر صفحه کې به ویلي دي د قشان امام الوسیر هلمانی وم جلی 6 نمبر صفحه ابن جوزی تلبیس ابلیس 55 نمبر صفحه امام الوسیر هلمانی کی لکھی ولسم جل 88 نمبر صفحه امام رازی کبیر دویم جل 112 نمبر صفحه التم دقه معنی دی ذکر کړی دا چې خو دې کانو بندګی نه کوي اصل کې د معبود کوي خو لیکن دا تصویر دلته برابر کی دریم باز ځان سره یاد ساتئ هغه نمونه چې قرآن ذکر کړی دي یا تاریخ چې دوی د الله نه سوا بل چا بندګي کړي پر عبادت وکړي قرآن کی سوری نجم 1900 کی سوری صافات 125 کی اول صافات کے بعد ذکر کیا یو نجم 1900 کے بیلات ذکر کے منات ذکر کے عزا نوح دری شمبر آیت کی ود ذکر کے سوائی ذکر کے یغوث یعوق و نصر بعد دی اوبوتو لکھتے پر شکل معنی دی الیاس علیہ السلام قوم دی بندگی کولا سلور سو دی من جاوران و سلی رشمی تر دی اگدوالے و کل کل با ابلیس علیہ اللعنت پر بود کنن و تو آواز میں مکینو بھئی سجدہ خلب ایکڑ وٹ کرو بی گورا دادا اللہ شریک دی زید تحقیق بیدہ قشان سیوتیم ذکر کرے دے دوری منصور پنزم جل 215 نمبر صفحہ کل امام سیوتی فرمائی چھ دانم دیو سڑیو دا بعل او کلوی دانم دری خجو اتقان دویم جل یوصل 2 کی وی دا چا پنیس یو دا چا پنیس بل ابن جریر بے لکلی پخپل تفسیر کی لسم جلنا 50 نمبر صفحہ چې ما کان دا بعل نو مگر دی خزوا یعبدون من دون الله دوی بری بندگی کول د الله نه سوا د بلچا د دی چې دا د الله شریک دی به دلات تفسیرم کړي دی چې یو سخی سره و ستوام به برابر ول دی حجاج الله اچ کله مر شو
دای پر قبر باندې بس دوی من جاوران شوال ته بناسو بوتی جوړ کړي په شکل باندې ای شکل برابر کې بس دی بندګان شروع شوي د قشان ابن کثیر لیکلی دی پر سلورم جل د سره 253 نمبر صفحه کې چلا د یو تیګه کسبینه جوړ کړه پای باندې نقشونه برابر کړل محبت دو جنہ بس ودی بندگی دا بیانی بندگی دا غوی دا ابن قیم بے لکری پیغاست الاحفان دویم جلد 208 نمبر صفحہ ابن کثیر سلورم جلد 255 اتقان دویم جلد 122 نمبر صفحہ دو دا غیعوق و دا نصر و دا سواد تشکریم کردی دا سی په یو نوم شکل جوړ کړي او سی په بل سوی په بل سی یو قوم لا ټاکلی و سبل قوم لا جدا جدا قومونه مو تفسیر سراج المنیر سلورم جلد 399 نمبر صفحه تفسیر فتح العزیز دې وګ تاریخ به ذکر کړی دی په کومه طریقه باندې دا پیدا شو څنګه به جوړ کړو فیض الباری د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرحات سلورم جلد شپږ نوي کې دا ویلي دي امام سیوطی په خپل تفسیر شپږم جلد 209 نمبر صفحه دې تاریخي ذکر کړی دی او به روایت راوړي دي چې کم قوم د کم شي بندي کوله په کومه طریقه دریم قسم پر مشرکین کې دي شایل ویل شي المشرکون بالملائک دې کوم درې خبريان سره یاد ساتي اول دا مشرکین بالملائک دي څوک دویم د دې عقیده څو په شان درې ملائکو کې جدا څوک دي دریم قران په باندې څنګه را دوکي اول بان سے داخل څوک دي مفسرین ذکر کوي چې دی گروپ لیول شي صابئین یا اصحاب روحانیات ابتدا کې ورته تعویذونه لیکل د ملائکه په نومونو باندې کله به ویل کنه یا جبرئیل او یا میکائیل او یا میکال اوسم بعضی مشرکین دالی کی الملل والنحل کے عبد الکریم شریف ثانی نے کی دویم جلد 238 نمبر صفحہ چې بدی مشرکین د مکه کې بعض خلک دي چې د ملائکه علماء اعلان کوي د بندگی کوي کله کله بر جنات بندگی هم دوی کوله او به سویلی چې دا الله تعالی لوري نه دي ابن قیم په اغاثۃ الاحفان دویم جلد 202 نمبر صفحه کې دا ویل دي به سویل چې ولم تكن عبادتهم في الحقيقه لهم ولكن كانت للشياطين اصل کې د عبادت شیطانانو لکاو دویم باز ځان سره یاد ساتي مشرکین باندې رد هغه مشرکین چې د ملائکه بارکه عقیده ساتي زه په زه باندې چې دوی له موږ یو دی به بل وي څه خبره به بر لاړ شي الملل والنحل کی دوم نمبر صفحه نه ولې ته 2 پوری پای کې به وګت بحث ذکر کړی د مناظره په مابین درې صحابینو کې او حق پرستو کې ابن کثیر سلورم جلد 45 نمبر صفحه کې دا به ویلي دي الله تعالی اور باندې جدا جدا تعبیرات استرات کړي دي اول یو د شوی چې دا ملائک د الله لوري نه دي نعوذ بالله من ذلک سورہ انعام سلام نمبر آیت دویم سورہ نحل 50 نمبر آیت دریم سورہ صافات 169 څلورم سورہ صافات 153
پنځم سورې زخرف 14 نمبر آیت. شپږم سورې تور 9 نمبر آیت. حاصل درد دا دی چې الله ګوره دې لوريانو نه منزه ده په کامل معنا باندې. وجه دا ده که ملائک چرته الله تعالی لوري نشین بیا خو په دې مقام کې تجزید هغه په ذات کې رااله بچي دې پلار نه جوز دی. دوی مرد ور باندې په دې مناسبت باندې کوي تاسو څه پته راشي دا ملائک چې د کوي دي. لکه سورې بنی اسرائیل 40 نمبر آیت. انکم لتقولون قولا عظیما. الله لوی ګناه مو وکړه چې دې باره کې تاسو د عقیده ساتئ. د قشان سورې نساء 13 نمبر آیت. سورې صافات 150. سورې زخرف 19 نمبر آیت. دریم کله کله تعبیر ورمانه کیدی شي په دې طریقه باندې چې الله دې په عقیده باندې رد کوي چې ملائک د الله نه جز دي. کم وخت دا خبره تاسو ولې کوئ؟ لکه سورې زخرف 15 نمبر آیت. څلورم تعبیر زجر ور کوي او چاله شهیدې بندگی کوي د امرت دی. سورې سبا سلوي کوي سلوي کوي. پنځم تعبیر رد کوي په شابانی چې دوی ملائک د الله شفاعه غړي. سورې نجم 25 نمبر آیت. سورې انبیاء 30 نمبر آیت. شپږم رد کوي په شابانی چې عقیده لري چې ملائک په غیب باندې پويږي. نه الله یې نه پويږي په غیب. لکه بقره 20 نمبر آیت. وہ مرد پری طریقہ بانی کئی وہی گور ملائک د اللہ عاجز بندگان دی مخلوق. سورہ نساء 22 دا څنګه به معبود جوړې دي شي. سورہ انبیاء 19 نمبر آیت. اتم کله تعبیر کوي چې ملائک د الله تسبیحات بیانې یو د الله نه یریږي دعا دا خالح نه دي. څوک د چانه یریږي څنګه اله جوړیږي. لکه سورہ رعد 13 نمبر آیت. سورہ انبیاء 19 نهم تعبیر کوي چې ګور ملائک الله له عاجز دی یو اختیار نشته دعا. نو چې څوک عاجز وي اختیار نه لري هغه څنګه اله دی. دا خو اله کیږي نه. سورہ مریم 35 نمبر آیت. لسم تعبیرونه کوي په دې ترتیب باندې چې دوی ګوره الله له عاجزي پیش کړي دا. اعراف 206. لا یستكبرون عن عبادته. تکبر نه کوي د الله رب بندګۍ نه. تسبیح بیانې سجده ورته کوي. سورہ انبیاء 23 کی. سورہ صافات اول نمبر آیت. دویم نمبر آیت. دریم نمبر آیت. سورہ صافات 155 سورہ تحریم 5 نمبر آیت. څلورم کې سمال مشرکون بالجن. هغه څو چې مشرکین دي په سبب د جناتو. هغه څنګه مفسرین بیانوي چې بنی اسرائیل کې بعض خلکو د عقیده لرله نعوذ بالله من ذلک چې جنات د غیب علم لري. لکه سورہ سبا کې ورسره راشي دا د مکې په مشرکینو کې د خلکو چې عقیده لرله په دې پیرانو کې د الوهیت صفات را جمع شوي دي. تکلیف کې به استایل आवाज کو پلانې وما بچکا. دلته اوس دوه خبرې موږ تاسو کوو. اول عقیده ذکر کې د مشرکین بالجن. دویم قران څنګه رد ور باندې کړی دی. شپږ عقاید دوی لرل. اول
اول عقیده داوا جنات الله شریکان دي لکه سوره انعام سلام نمبر آیت وجعلوا لله شرکاء الجن. دویم عقیده لرله چې د اولیاء دي سوره کهف 50 نمبر آیت. دریم دوی عبادت ایله کړي دي سوره سبا 1 نمبر آیت. بل کان یعبدون الجن د جناتو عبادت بهم کو. څلورم د قشن دی ورته رحمت شویلې بلې تکلیف کې سوره نساء 1 نمبر آیت. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا. پنځم د عقیده وا چې دا الله او د پیرانو پر مابین کې اورور ولی دا یا دا الله او د پیرانو پر مابین کې سخرګنی دا سوره صافات 150. شپږم دوی به استعاذه نیول پر جناتو باندې سوره جن شپږم نمبر آیت. ابن کثیر به سلورم جل 409 شمر صفحه کې هغه وګت بحث دوی ذکر کړی لري چې بده کې به وکس لاړو دشت کې روانو بسعید هذا الوادي پنی به پابانی نیولا سرحان اوازونه به کول. قرآن په دې باندې په متعدد طریقو سره رد کړی دی. اول تصریح پر خبر باندې کړي چې پیرین ګور په غیبانې نه پويږي نو دا به څنګه حقدار د بندګۍ. سوره سبا 14 نمبر آیت. الله کانوا یعلمون الغیب کدوې چرته په غیب پوي دي نو وخت به نه تیر کړي پس په عذاب کې خو نه پويږي نو چې په غیب پوي نه شو الہ هم نه لغه. دویم تعبیر ورمانه کې چې دا ګور عاجز دي سوره بنی اسرائیل 88 نمبر آیت. سوره سواد 2 سوره رحمان 33 نمبر آیت. سوره سواد 12 نمبر آیت. سوره سواد 13 نمبر آیت. دی ټول آیتونه کې وایي چې عاجز دي. دریم تعبیر پیرین مخلوق دی انه مخلوق لکه سوره هجر کې به وایي شمبر آیت. سوره رحمان 15. څلورم تعبیر ورمانه کوي چې دی پیدا شوی د عبادت د پاره دی نو فکیف یعبدون د دې بندګي څنګه کوي اپ خپل بل محتاج دی. سوره زاریات 55 نمبر آیت. پنځم به وایي چې بری جناتو کې چې خلک شته قران لغوګ دي ایمان په لري. سوره احقاف 9 نمبر آیت. اپ خپل توحید مری. سوره جن اول او دویم نمبر آیت. شپږم او به وایي چې بده کې اعراض دې کې د جنات شرک نه اعراض کړي دي لکه سوره جن دویم او دریم کې او تاسو نن بدبختو د الله شریکان جوړوي په شرک خپکیږي. وهم زجر ور کوي چې الله چې عزا الہ غني په دې طریقه باندې چې هغه مالک د خیر نه دی یو د شر د فکول نه لري. دعا سوره نجم 9 نمبر آیت. ابن قیم به پای کې هغه وګت بحث ذکر کړی دی. ترکت الله تعالی العزا جميعا كذلك يفعل الرجل البشير شکل دی پښې به ورشي وا حدمي ماتي رنګي. اغاث الاحفان دویم جل 209 نمبر صفحه کې خالد ابن ولید دی شکل ورله دی دوالو د پاره. ابن جرير پنځم جل 40 نمبر صفحه. بیکر قرآن کریم کې ذکر د جن راځي متعدد عنوانات باندې کله جان راشي. جان نه مراد دی مشر رهبر دی اکبر. دا قرآن کې 15 کرت راغلي دي. دویم کله جن راځي 22 کرت دار راغلي دي او کله
جنت ذکر کی مانا د جن باندې لس کرت دویم باز ځان سره یاد ساتي داود توحید په قران کریم کې دولس طریقو باندې الله د تعبیر کړی دی دولس طریقو باندې اول دا چې عبادت د الله یوازې پکار دی د اکثر سورتونو داو ترجمه هم دا ده لکه سوره بقره 20 نمبر آیت یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو د خپل رب بندگی وکړئ د رب عبد الله ابن عباس سلطمانه کوي چې وحدوا ربکم مشرکین خو د الله بندگی کوي خو لیکن شریک جوړي د الله سره سورہ ال عمران 65 نمبر آیت قل یا اهل الكتاب او اے مولانو تعالوا الى كلمه ناشئ وكلمه لا شسمن غصاص ما بین کے برابر څه خبره ده الله نعبد الا الله دیو الله بندگی وکړو بس سورہ نساء 15 نمبر آیت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا د الله بندگی وکړئ څوک سره په هیڅ شي کې شریک مو جوړوي سورہ هود 2 نمبر آیت سورہ زمر 2 نمبر آیت دویم کله کله تعبیر کوي په دې طریقه باندې چې التسبیح لله قران کې جدا جدا تعبیرات باندې راځي کله په غیر مصدر سورہ بنی اسرائیل اول نمبر آیت سبحان الذی سبحان نور تاسو پیژنئ مصدر او اسم مصدر مصدر مبني للفاعل مبني للمفعول مصدر معلوم حاصل بالمصدر معلوم مصدر مجهول حاصل بالمصدر مجهول دویم کله کله په صيغه د امر تعبیر وکي فسبح اسم ربک سوره واقعه سلوره بیا دونوی سوره الحاقه 250 سوره اول نمبر آیت دریم کله کله تعبیر کی دی چې په صيغه د فعل ماضی معلوم باندې لکه سوره حدید اول نمبر آیت سبحان الله سبح لله سورہ حشر اول نمبر آیت سورہ صف اول نمبر آیت څلورم کله کله تعبیر کی دی چې په صيغه فعل مضارع سورہ حشر 40 نمبر آیت یسبحو الله د هر قسم نقصان نه پاک سورہ جمعہ اول نمبر آیت سورہ تغابن اول مادر تسبیح قرآن کی جدا جدا عنوانات باندې راغلي دا تقریبا واته کرت درې تذکرہ شوی دا دریم د توحید تذکرہ کیږي په دې باندې چې الحمدلله حمد پس یو الله لده پنځه سورتونو کې دې مقصد ګرځولې دي سورہ فاتحه اول کې ویلي دي الحمدلله رب العالمین التب ان شاء الله به وایي سورت مقصد څه دی اثبات المحامد لله عز وجل مع مراقبه الانسان تش بندگی وکړه چې الله مخامخ ګوري سورہ انعام اول نمبر آیت سورہ کهف اول نمبر آیت سورہ سبا اول نمبر آیت فاطر اول نمبر آیت بحمد الله نے ثابت شوی په طریقې د مصدر قران کې تقریبا 3 کرات او په لفظ حمد باندې ولس کرات څلورم تعبیر کې دی چې الالوهیت لله وحده توحید څه معنا الوهیت پس یو الله لده سورہ بقره سورہ 35 سورہ بقرہ 255 او سورہ عمران 2 نمبر آیت سورہ عمران 38 نمبر آیت سورہ طه 8 نمبر آیت اې دې مسلې د پاره به قرآن جدا جدا تعبیرات کړی دي
کله په لفظ واحد باندې راوړي 19 کرت. بطور مثال سورہ بقرہ 133 الہکم الہ واحد. دویم سورہ نساء 1 دریم سورہ مائدہ 3 نمبر آیت الا الہ واحد. سورہ انعام 9 نمبر آیت. سورہ ابراہیم 2 نمبر آیت وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سورہ نحل 2 نمبر آیت. نمل 50 او کہف 30. سورہ انبیاء 30 او حج 40 نمبر آیت. حامیم سجدہ 5 نمبر آیت. دویم کله تعبیر کی دیشی چې لا الہ الا ہو تقریبا 10 کرت اللہ را تعبیر کړي رہے. کله کله تعبیر کی دیشی په کلمه لا الہ الا انت یو کرت اللہ را تعبیر کړي. سورہ انبیاء 8 لا الہ الا انت. کله تعبیر کی دیشی په لا الہ الا انا باندې 3 کرت. سورہ نحل 2 نمبر آیت. سورہ طه 14 او انبیاء 25 نمبر آیت. پنځم کله تعبیر کی دی شي لا الہ الا الذی باندې یو کرت. سورہ یونس 9 نمبر آیت. کله تعبیر کی دی شي لا الہ الا اللہ باندې مخکې ویل شي الا الذی دلته وسوي شي الا الله 2 کرت دا تعبیر شوی دی. سورہ صافات 35 نمبر آیت او سورہ محمد 19 نمبر آیت. شپږم کله تعبیر به کې دی چې ما من الہ الا الله 2 کرت. ال عمران 2 هم کله تعبیر کې دی چې ما من الہ الا الہ واحد یو کرت. سورہ مائدہ 3 الہ واحد. اتم کله تعبیر کی دی شمالکم من الہ غیر اللہ نے سواب السوگ الہ تنشتہ نہ کرت. لکه سورہ اعراف 9:50 دویم سورہ اعراف 5:50 دریم سورہ اعراف 3 څلورم 5 سورہ ہود 50 نمبر آیت. ہود 1:50 ہود 3 سورہ مومنون 3 او سورہ مومنون 2 کله تعبیر کی دی شي په طریقې د استفهام باندې 8 کرت. ځان سره یاد ساتئ سورہ نمل 50 نمبر آیت نه نیولې تر 4 پورې. سورہ قصص 1:2 سورہ تور 3 او سورہ انعام 4. پنځم کله کله وایي چې البرکت من الله وحده برکت فقط و فقط یو الله را لګل دي. البرکت سورہ اعراف 4:50 تبارک الله. سورہ مومنون 14 سورہ فرقان اول نمبر آیت. رحمان 9 او سورہ ملک اول نمبر آیت. شپږم کله تعبیر کی دی چې الملک والتصرف لله وحده او خلق ملکیت د یو الله دی تصرف هم بس واجد د الله دی. لکه سورہ بقرہ 204 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې هغه اصلي چې کوم بر دی اولاد دی خلقا ملقا عبیدا. دویم سورہ العمران 1:9 وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
سورہ ال عمران یوسلون ہاتیا وللہ ملک السماوات والارض نور رد شرک فی التصرف کے بے تفسیری مسئلہ تشریح شومخ کے وم کل تعبیر کی دیشی چھ الدعاء للہ وحدہ تکلیف کی چھ رامدت شوی نیو اللہ تا لکہ سورہ رعد سلورم نمبر آیت لہو دعوت الحق حامیم مؤمن سوارلس نمبر آیت اتم تعبیر کی دیشی چھ دا غیب و علم بسیو اللہ لدے سورہ نمل 55 نمبر آیت نہم کل تعبیر کی چھ انبیاء دیو کدق شامل ایک دی طول اللہ تعالی محتاج پتہ ہو لگے چھ الوہیت دیو اللہ دے لیکن سورہ صافات اول نمبر آیت سورہ صافات یو سلیواتیا سورہ نمل نہ 500 نمبر آیت ات 500 نمبر آیت سورہ نمل سلور شپیتا او دق شان سورہ انبیاء 9 نمبر آیت التجدہ تعبیرات راوڑا لسم کل کلوئی شگورا پا ملائکو مان امتحان راولم پا انبیاء راولم کس قسم امتحانونا تکوینی و تشریعی سورہ سواد کی بوئی داود علیہ السلام مان امتحان را گئے سلیمان مان در آگئے ایوب علیہ السلام مان در آگئے ملائکو بانی امتحان را گئے چھ آدم لے پا سجدہ کڑا عنکبوت کی وہی مڑا پدے طول انسانانو امتحان راولم سے پدے خونشی بچ کی ریش لا الہ الا اللہ ویلے دا ایو لسم کل کل تعبیر کئی پرد شرک فعلی چہیل ویلے کی گی تحریم لغیر اللہ و نظر لغیر اللہ ارکل چدا ټول شی نه رد کړه نتیجه دار وتلا چې حکومت ملکیت مالکیت بس دیو الله بقره یوسلا تشبیه نمبر آیت یوسل دریاویا سورہ مائدہ اول نمبر آیت دریم نمبر آیت سورہ انعام یوسل اللہ نمبر آیت یوسل 20 نمبر آیت سورہ آراف یو 10 نمبر آیت سورہ یونس 50 نمبر آیت نحل شبک 50 نحل یوسل سوارلس یوسل پنزلس سورہ حج 10 نمبر آیت دو لسم کل کل رد کئی پا شفاعت قہری بانے دلیل پدیش قیامت کے دا اللہ پوڑا دے بدماشیں نشی چلے دے نو حکومت چال ثابت دے یو اللہ تا چی دے بے نہیں دا باج صورتونو مقصد ہم گرزا ہوئے لکہ سورہ یونس اتل سمریت کی سورہ سبا 30 نمبر آیت خودم رب ہوئی چھ مسئلہ دا شفاعت آن قرآن ذکر کردی دا جدا جدا طریقو بانی چھ یو شفاعتی شرعی دے و بلغیر شرعی تکمیل مقام دا پارو ہے چھ مادر شفاعت قرآن کے تقریبا یو درس کر ذکر کردی شوی دا دا شفاعت کل دا بندگانو مابین کی کل دا اللہ دا بندگانو مابین کی اول چھ بندر پار سفارش کی سوری نساء پنزاتیا ومن یشفع شفاعتا حسنا چار پار سفارش کا حدیث کی رجی کی اجر دے گا دویم شفاعت دا اللہ دا بندگانو مابین کی تقریبا قرآن کی چلی رجزینو کی دارا غلے دا والل سورتونو کی دو زیونی کی دا خبر بیانی چھ مشرکین دا خپل معبودان دا اللہ سر شفاعہ گڑی سورہ یونس 38 نمبر آیت سورہ زمر 31 نمبر آیت کل کل استثناء دا اذن کی پا پینز زینو کی انت اجازہ
چې دلته به لکه سورې یونس 3 نمبر آیت الا من بعد اذنه. دو قرد سورة بقرة 255 نمبر آیت الا باذنه. سورة طه 19 نمبر آیت 37 نمبر آیت. سورة نجم 6 نمبر آیت. دویم کله استثناء د مشفوع له ذکر کوي په دوه ځایونو کې لکه سورة انبیاء 30 نمبر آیت الا لمن ارتضى سوچ الله خوښ کی، او سورة نجم 6 نمبر آیت. دویم کله کله استثناء د شفیع ذکر کوي په یو ځای کې لکه سورة زخرف 8 نمبر آیت ولا يملك الذين يدعون من دونه. هغه څوک چې د ورته رامدد شوی سوا د الله اختیار د سپارش نه لري الا من شهد بالحق. ټیک ده دا سړی کولی شي کله د شی لفظ ذکر کی چې پای کې دوه احتمال راځي، ام استثناء د مشمول له او د شفیع دواړو. سوره مریم واقعا، سوره طه یوسلنه. دریم کله نفی د شفاعت کی بالکلیه، دا تقریبا 8 ځایونه کې لکه سوره شعراء 3 نمبر آیت فما لنا من شافعین نشز موږ لپاره څو سفارش کوننده. سوره انعام 51 نمبر آیت. سوره انعام 9 نمبر آیت. سجدہ 4 کې. سورہ غافر 38 نمبر آیت. سورہ روم 10 نمبر آیت ولم یکن له موضوع لنشته ذو شرکاء شفاعه بلکہ یہ بت انکارو کی زیور رکھے گئے. سورہ انعام 45 نمبر آیت اور سورہ بقرہ 245. کله تعبیر کوي چې دې سفارش به هیڅ فائدہ دوی لور نه کی. درې ځای لکه سوره مدثر 48 نمبر آیت الته فائدہ پکې نشته. طه یوسلنه سوره 37. کله وې د دوی شفاعت بالکل قبليږي نه. سوره یاسین 3 نمبر آیت. سوره نجم 6 نمبر آیت. کله دا مسله ذکر کوي په طریقې د استفهام انکاری. سوره اعراف 53 چې څوک شته چې موږ لپاره دا وکي نه. کله وی دا شفاعت یوازې د الله حق دی. سوره زمر 3 نمبر آیت التبه وی چې یوازې حق د الله دی، بل څوک د اختیار لري چې سفارشونه وغیرہ وکي. شفاعت د تشریع او د تفصیل جائز او غیر جائز اقسام تقریبا 12 مراتب. دای تشریح کول چې معتزله پرې کې دایو منی نور نه منی هغه ان شاء الله تفریح نور سره تشریح کو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.